د سایکو ارباب په اړه باندې ډېر خطرناک خبرونه مخته راغلل. اوس مې د یو ډاکټر ویډیو وکتله. د ټولو معلوماتو نه مو خبروم، ویډیو تر پای وګورئ چې تاسو هم پوه شئ چې اصل قصه څه ده. د سایکو ارباب په اړه باندې دغه ډاکټر په خپله ویډیو کې وایي چې دې دومره خطرناکې ګولۍ خوړلې دي چې که دغه یوه ګولۍ یو عام انسان وخوري نو ټوله میاشت به په هوش نه راځي. د اس ټي سي په نوم باندې دې دغه ګولۍ 200 دانې خوړلې دي. اوس دا معلومه نه ده چې دې دومره خطرناکه نشه ولې او د څه په خاطر کړې ده، ځکه چې یوه میاشت وروسته د دې ټیک ټاکرې سایکو ارباب واده هم و او دا له دې خپل واده او دغه هلک څخه هم خوشحاله وه او ښه په خوشحالۍ تیاره وه چې دغه هلک سره واده وکړي. نو اوس سوال دا دی چې دې دغسې خطرناکه نشه د څه په خاطر کړې وه، ځکه چې دا نشه نه بلکې ځان په خپله ختمول دې ته وایي. نو په دې وخت کې د ټول نه خطرناک سوال همدا دی چې د دې په ژوند کې څه مسلې او مسایل هم نه وو، دا له خپل واده څخه هم خوشحاله وه. نو بیا اخر دې ولې دومره خطرناکه نشه کړې وه چې اخر یې خپل ځان په خپله ختم کړ. خو بل خوا تر ټول نه خطرناک خبره دا هم ده چې دومره خطرناکې ګولۍ زموږ او ستاسو په مارکیټونو کې پرتې دي او بغیر د ډاکټر د پرچې او عام سړی کولی شي چې هغه ترلاسه کړي. حکومت ولې د دې په خلاف باندې کاروایي نه کوي او ولې هغه میډیکل سټورو ته نه وایي چې تاسو ولې دومره خطرناکې ګولۍ یو عام انسان ته بغیر د ډاکټر د پرچې ورکوئ. نو همداسې زموږ هم له حکومت څخه درخواست دی چې داسې شیونه له مارکیټونو څخه ختمې کړي، ځکه چې دا د معاشري لپاره یو ډېر خطرناک او ناوړه څیز دی. او په آخر کې د یو ورور په حیثیت باندې زما دغه ټولو ټیک ټاکرو ته یو خواست او درخواست دی. ګورئ ټیک ټاکرو جنکو، تاسو هم دغه سایکو ارباب څخه عبرت واخلئ. دې هم د خپل مرګ او آخرت په اړه باندې هیڅ فکر نه وکړئ او هیڅ داسې فکر نه کوئ چې زه به هم یو ورځ داسې له دې دنیا څخه ځمه. موږ او تاسو ټول مړه کیږو او تاسو به هم مړې کیږئ. همدغسې به مو خلک ویډیوګانې ګوري او هیڅ به هم تاسو ته په لاس نه درځي. بیا